د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پکتیا ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له ډیورنډ کرښې لیدنه کړې. د طالبانو منصوري پل اردو نن پنجشنبه د چنګاښ 13 په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر د پکتیا ولایت په ځاځي ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې له پوستو څخه لیدنه کړې. ملا محمد یعقوب ویلي چې دوی حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. د ملا یعقوب په وینا افغانستان د بل چا پر خاوره تیری نه کوي، خو چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره تیری وکړي. افغانستان کې هیڅ حکومت د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نړیوالې پولې په توګه نه ده پیژندلې، خو تر اوسه چا له پاکستان څخه د دې پولې اخوا د څه غوښتنه هم نه ده کړې. پاکستان د 2018 په لومړیو کې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګول پیل کړل، او که څه هم افغان حکومت د پاکستان له دې کار سره مخالفت وښود، خو په عمل کې یې د دغه تار د کش کولو مخه ونه نیوله. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیورنډ پر پوله د اغزن تار 90% کار بشپړ شوی، خو اوس د طالبانو حکومت هڅه کوي چې پر دغه پوله د پاکستان لخوا د دیوال جوړولو مخه ونیسي. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالبانو ترمنځ کړکېچ د جګړې مرحلې تر دې مرحلې رسېدلي چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي قاري فصیح الدین سرحدي سیمو ته سفرونه کړي، او له هغو سرحدي پوستو یې بیا لیدنه کړې چې د طالبانو په واک کې دي. قدرمنو لیدونکو، دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات په کمنټ کې شریک کړئ، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.